عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال فيهما فجاهد. رواه البخاري ومسلم. عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما فرمایي چې یو سړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراله د جهاد په باره کې ته اجازه غوښته. د الله نبی او ته ویل چې مور او پلار دې ژوند دي ویل او هغه فرمایل د هغوی په باره کې ته جهاد وکړه، یعنی ستا خدمت داده ستا جهاد داده چې لاړ شي د مور او پلار خدمت وکي، دا سره احسان وکي، دا هغوی راضي کې دغه ستا جهاد دی. نو حدیث کې مونږ ته دا فائدہ راځي چې د مور او پلار خدمت کول دا دومره ښکلی عبادت دی لکه جهاد فی سبیل الله چې ښکلی عبادت دی.